سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن به په IPL کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کېږي چې د نوین الحق د ویرات کوهلي لوبډلې ترمنځ دغه لوبه ترسره کېږي. خیر دی که څه هم د ویرات کوهلي او د نوین الحق چې کومه شخړه په IPL کې په روږ کال رامنځته شوې وه هغه په نړیوال جام کې حل شوله، خو نن به یو ځل بیا ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کېږي. الله دې وکړي چې نوین ښه وځلیږي. او تېره ورځ هم په IPL کې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره شوې وه چې ممبۍ او راجستان لوبډلې سره مخ شوې وه چې د دغه لوبې ټاس ممبۍ لوبډلې ګټلی و. پخپله یې د توپونې پرېکړه کړې وه. په ټاکل شوي شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 125 منډې جوړې کړې وې چې راجستان لوبډلې بیا دغه هدف په ډېرې اسانۍ سره پوره کړ چې ممبۍ لوبډلې ته په 6 ویکټو ستره ماته ورکړه. د ممبۍ لوبډلې بیا په سږ کال IPL کې کومه بریا نه ده خپله کړې چې 3 لوبې کړې دي، 3 واړې یې بایللې دي. که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.